ایران سره د امریکا صبر په ختمېدو دی. ډیپلوماټیک واټن پراخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که وروستۍ خبرې مطلوبې پایلې ونه لري نو پوځي اقدام به د واشنګټن وروستی اقدام وي. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران خلک د خپلو مشرانو څخه توپیر لري. د ټرمپ پر وینا دوی په لنډ وخت کې 32 سره ایرانیان ووژل. د ایران خلک د دې هیواد له مشرانو سره ډیر توپیر لري او دا یو ډیر غمجن حالت دی. په ایران کې په لنډ وخت کې 32 زره خلک ووژل شول. زه واقعا د ایران د خلکو لپاره خواشینی یم. دوی په دوزخ کې ژوند کړی دی. د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په ایران کې د وژل شویو لاریون کوونکو د شمېر په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په غبرګون کې ولیدل چې که څوک د اسلامي جمهوریت لخوا چمتو شوی احصایې باندې شک لري نو باید د شواهدو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې عراقچي په یو مرکه کې خبرداری ورکړ چې که د امریکا ولسمشر د ایران له خلکو سره سختې خبرې وکړي نو هیواد به یې هم ورته ځواب ورکړي. که تاسو د ایران خلکو سره د درناوي په ژبه خبرې وکړئ موږ به هم ورته ځواب ورکړو، خو که تاسو موږ سره د زور په ژبه خبرې وکړئ موږ به هم په ورته ډول ځواب ورکړو. خو سویس، سربیا او سعودي عربستان خپلو اتباعو ته رسمي خبرداری ورکړی چې اسلامي جمهوریت ته له سفر کولو ډډه وکړي او که چیرې په هیواد کې وي نو ژر تر ژره د له دې هیواده وځي. په ورته وخت کې د اسرایلو د پوځ ویاند اعلان کړی چې دوی په دفاعي او خبرداري حالت کې دي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به د اسلامي جمهوریت لخوا د هر ډول برید پر وړاندې قاطع ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې راځي چې د متحده ایالاتو او اسلامي جمهوریت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو د امریکا یو مشهور سناتور ټیډ کروز وویل چې د ایران حکومت د ناکامۍ په بحران کې دی او ټرمپ باید د اسلامي جمهوریت د نسکورولو لپاره دا فرصت له لاسه ورنه کړي.